میل واټ باړه ضلع خیبر کې د اولنی کاروان حق کرکټ ټورنمنټ د پرانیستي دستوره د کاروان حق فاونډیشن چیرمن او د قومي اسمبلی خلقه ان ای سلور سلويختم پخوانی امیدوار حاجی محمد شفیق افریدي په صدارت کې وشوه. د 115 وینګ محسود سکاوټ کمانډنټ لیفټیننټ کرنل عمران خټک، د باډې پریس کلب صدر خیال مت شاه افریدي، خبريالانو او سیمایز مشران او کشران هم په ګڼ شمیر کې په دې مقام موجود وو. د کاروان حق فاونډیشن چیرمن حاجی محمد شفیق افریدي په خپل خبرو کې وویل چې کاروان حق فاونډیشن په سیمه کې د تیرې سمودې نه د تعلیم، صحت او لوبو په میدان کې خپل هلې ځلې کوي او دا نننې ټورنمنټ هم د دې سلسلې یوه کړۍ ده. کې نه بهر چې کم خلک دي چې هغه شتمن خلکو ته هم ریکویسټ پې کوو، سوال به کوو، خو لکه مونږ یو چې د دغې لوکې په مسالې په حل کېدو کې د مونږ نه څومره څه کېږي چې هغه مونږ خپل کوشش وکړو. نن چې پروګرام کم مقصد د پاره دی دا د کیل چې دی دام یو ډېر ضروري شی دی. د دغه ینګ دا یو جذباتي عمر وي، په دا کې ویډ کې انګیج کول او په داسې مثبت سرګرمو مونږ خپل واس پرې منډه والیدو. مونږ به په کیل په سپورټس کې هم د مونږ د علاقې چې کومې مسالې دي د مونږ به دا کوشش وي چې دغه نوجوان نسل دپاره لکه څنګه نن د کرکټ ټورنمنټ دغو په هغه کم محدود وسایل کې ارینج کړی دی، خو انشاءالله دا کې به مونږ کوشش کوو چې د دوی دپاره د کرکټ اکیډمۍ د جوړېدو به انشاءالله زر تر زره کوشش کوو چې دلته د هارډ بال کیلونه هم کېږي او په دا علاقه کې چې کم هغه ټیلنټ دی په سپورټس کې، په کرکټ کې، چې انشاءالله مونږ په ملک کې مخکې ویر کړو. دوی زیاته کړه چې زموږ کوشش دی چې دلته کې د کرکټ، کراټو او دا شان د یو شمیر نورو لوبو اکیډمي جوړه کړو چې ورسره کوم ټیلنټډ لوبغاړي دي هغه مخې ته راولو. عمران خټک د پرانیستي دستورې ته په خپلو خبرو کې وویل چې زه نن ډېر خوشحاله یم چې په سیمه کې کومه یره او ترخه وه هغه اوس ختمه شوې ده او دا قسمه سرګرمو کې به زموږ مرسته تاسو سره مدام شاملوي. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह इन मैदानों को आबाद रखे और जो कारवान हक जिस तरह दिन रात एक करके कौम के लिए, इलाके के लिए बेहतरी के काम कर रहे हैं, इसी तरह ये जारी रखें. हमारी हर तरह से सपोर्ट यहाँ के यूथ के लिए हमेशा से है और रहेगी और इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि मज़ीद भी जितने भी इनकाद हों तो उनमें हम शामिल हों और अपना हिस्सा डालें. عمران خټک زیاته کا چې د تعلیم سره سره د لوبو اهمیت هم په خپل ځای مسلم دی. ثاقب افریدي، میل واټ باړه، ضلع خیبر.